السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم مستنه کړی ده چې داس ما اوریدلی دي چې د الله جل جلاله دوستان اولیاء الله په ورځ کې 2-3 واره قرآن ختمولی شي. دا وایي دا کېدلی شي که نشي کېدلی. محترم څوک چې الله مني د الله پر وحدانیت عقیده لري او پر دې هم عقیده لري چې الله هر څه کولی شي، ان الله علی کل شیء قدیر، بیا بالکل کېدی شي. او که څوک خدای نه مني د خدای قدرت یې زړه ته نه لوېږي، هغه خو نه بارانو ضرورت یې چېرته چې ورته وغږېږو. دا ټول هغه څه دي چې تر کرامت پورې تعلق لري. کرامت معنا له عادت خلاف کار کول. قرآن موږ ته چې ټوله ورځ ورته کښېنو په مټ یې 10-15 سپارې ووایو، دا چې نه خوراک کوو نه څښاک کوو، په مټ یې په یوه ورځ کې ختم کړو. او دې بیا څنګه ختمولی شي؟ نو داسې مشایخ وایي چې په ورځ کې 15 ختمه کول. او نجم اصفهاني رحمت الله علیه وایي یو سړی د یمن مې ولیدی چې یو نفرو د یمن څخه و چې هغه به په یوه طواف کې د اوه شوته طواف کې به قرآن عظیم شان ختم کړي. نو مولانا عبدالغني نابلسي رحمت الله علیه چې د صاحب د رد المحتار استاذ دی، هغه وایي وهذا دغه تلاوت قرآن په لږ وخت کې کول دا نه اسانه کېږي پر چا باندې الا بفضل ربانین و مدد رحمانین. دا به د الله کومک ورسره یي، فیض رباني به ورسره یي. او دغه رنګه مولانا عبدالغني نابلسي رحمت الله علیه مبارک وایي زموږ شیخ العارف عبدالوهاب الشعراني رحمت الله علیه مبارک ماښام د ماښام په مابینځ کې 2 ختمه د قرآن کول. او دغه رنګه شیخ علي مرصفي رحمت الله علیه وایي په هغه ایامو کې د سلوک په ورځو په شپه کې 300,000 واره قرآن ختماوه. تاسو فکر ورته وکړئ. نو دی وایي دا لرې نه ده، هذا علی اولیاء الله تعالی، پر هغه چا باندې چې هغه د الله جل جلاله دوستان وي. نو دا بیا هغه څه دي چې سړی عقیده ولري او طریقت کې داخل نو بیا زړه ته ولېږي. د دې به زه داسې ښکاره مثال درکړم. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې اسمانو ته پورته سو په لیلة المعراج باندې، داسې چې لنډ حساب ورته وکړو چې د دنیا څخه بیا تر اسمانه د 500 کلو لار ده، بیا د هر اسمان پنډوالی د 500 کلو دی، بیا د هر اسمان په مابینځ کې د 500 کلو لار، چې داسې لږ حساب ورته وکړې زرونه کلونه جوړیږي. خو لیکن بعضې روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اسمانو ته ولاړی د دنیا د عمر په اندازه باندې 90,000 کاله تللی و. 90,000 کاله. ګوره خو د مځکې تر اسمانه د 500 کلو لار ده، 500 کاله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 90,000 کاله په دغه شپه تللی و. ابو جهل بیده و، ابي لهب بیده و. رسول الله وسلم چې راغلی بیا ته هغه مدینه ده، هغه مکه ده، هغه کعبه ده، هغه خلک دي، د هغو خوب لا ډېر نه و چې د شپې راویښ وای چې ولا نو خو مو نو داسې په خوب باندې ځان ستړی کړي. دا د الله قدرتونه دي، دغو ته ځان تسلیم کړي محترمینو. نو ما او تا خو یوه سپاره نوس ختمولی، دا چې دوی ختمونه کوي دا بیا ځان ته خلک دي. دا د طریقت مسئله ده. هغه څوک چې په طریقت کې داخل خلک وي د هغو زړه ته ولیږي چې نه وي، نو په هغو یې زه څه ډول ومنم؟ خو د کتاب حواله به درکړم، دی ظالم وایي دا کتاب ضعیفه دی. اوس خلکو څه ټاپه زده کړی دی چې یو شی له طبیعت خراب سي وایي دا ضعیفه دی. وخت یې سپین خولی و، امي سړی و، په یو شي کې بحث مالدمه کړو، دا ډول دی، وایي دغه حدیث په ضعیف. نو مال د ضعیف په زو ایمان دې نه دی زده، خو زه به له تا څخه مال د ایمان پوښتنه وکړم. که ستا ایمان زده و، د ایمان معنا او تعریف دې زده و،
چې تا ایمان دی چې د ظالمه ته په ضعیف په نه ضعیف څه پېژي دا د وهابیانو یو د وهابیانو خبره د اوس ټولو خلکو په خوله کې اچولی دی دا به ضعیف وي امې سړی به ستا او د ضعیف په سره څه په ضعیف په ډېر ملایان ولاکه پوهېږي بس دا یې ضعیف په وسپاره یو خبره ده د خلکو په خولو کې وولېدله ضعیفه ده ضعیفه ده ضعیفه ده ضبط حدیث دون علم غواړي ملالکري حدیث زموږ په مذهب کې غټ محدث دي ډېر ځای دی خپله په یو حدیث کې په دې کې زه خطا وتلی یم مخکې ما ضعیف ورته وایي دا قوي دی د دې سندونه اوس ماته را معلوم سول د دې راویان اوس ماته را معلوم سول چې غټ غټ مشایخ هغه بېرته په خپلو خبرو کې شاته ځي وایي په دې کې زما ناعلمي وه زه نه وم فوه نو موږ ته چا کتاب را ښوولی دي کتاب کې مو لیدلي دي هغه به کوو دا خپل مذهب په کتابو کې الحديقة الندية شرح د طریقة المحمدیه جلد نمبر اول صفحه 200 اوویشتې ته پوره وضاحت ورکړی دی چې د الله جل جلاله دوستان په ورځ کې ډېر ختمونه کولی شي که نشي کولی نو که سړی هغه ته سترګې ورښکاره کړي نو بیا به انشاءالله قناعت ورباندې وکړي نو که هغه کتاب نه مني بیا خو نو زموږ ورسره کار نشته ځکه دا زموږ طریقت او تصوف عظیم کتاب دی ډېر خلک یې لري هم نه او چندانې پیدا کېږي هم نه الحديقة الندية والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته